स्टार पर علاوه اظن وایي چې ګراف پیپر لارې څه کول ګراف پیپر لارې کول چې شو کو خپل خوښ سره یو ګرایډ لاین جوړ کو سری ګرایډ لاین نه دا خانه لکه د ایکسل چې بیا هغه مطابق موږ یو ډیزاین شي کول جوړو سری د شپږ څو اندازه واړي په دې اندازه سره واړي سری څو خانه ولا واړي څومره اندازه واړي اټلاین څومره واړي سره کوم سټایل کې واړي په دې رقم سره سری د ډول سره یا دا رقم نه واړي څه زیاتوي خانه راسمو کې کالمونه او رايو زیات کړي چې کالمونه او رايو سمو کې زیات کړي او په دې اندازه دا به تاسو د هغه لپاره چې استعمالوي یو ډیزاین جوړوي یا بل شي جوړوي هغه لپاره استعمالوي سری د ډول سره کار کوي یا هم دا خو بیا ټیکست اپشن جوړافینګ سټایل دی سری ټیکست لیفټ او رائټ او ټیکست په لیفټ دی سری خط نه دا به ټول تاسو خپل سره ګوري سری ټول د کاری شامل ده د افیس کې دا ډېر ټیکر شوی دی او دا اوس خروج به شي سپیرل چې شي دا شیف دی په ډیزاینونو په لوګو کې استعمالوي په دې ډول سره سری رقم جوړ کوي او سره موږ کولای شو ډول سره سری یل تراسي ګوري اندازه دا نور هم زیات کې نور هم سره راټاو کېږي دا ډول سره ګورو دې کار نه کړه بل نوی شیپ د پاره دی دې څه کورس پنځلس دي نو کورس مې دومره ډېر دې کې ګور در هغه نو هم ډېر کړه او څو څه بدل نه شي سری یل تا ګور دا بل لیفټ دی سپیرل چې دي سیمټریکل سپیرل دی هم دا د سرچ فاده چې دي لوګاریتمیک سپیرل دا په دې ډول سره بل خو په دې کې څه سایز ورسو کم دا وګوره په دې ډول سره نو څه دا په دې ډول سره سي دا څه د خاص خدای پر ځخ غواړي کا پر هغه غواړي صحیح په دې ډول سره دې زموږ ټول Sam sektor کې وشوله هم ناس چې شو sektor د ساده راځي sektor د ساده و تویر خو بیا خو تاسو خوښ سره شی د ته پیچ هغه کوم شی چې دوه غلې ته وي هغه ټیکسټ کې شی دا خپل جوړ دا غسدي صحیح دا به جوړ یا دا غس خو چې دا اندازه ده نورا سپیرل ایکسپانشن فیکټور دی یا د دا پلان دی چې ګور ټول په تکرار شامل شي راځي پلان دی چې اندازه وړ سره کوم سټایل کې وړ څه ډول سره وړ یا دا بل چې دی وای کلوز کرف ورس کته چې رو وړي د ته ضبط ل ډیلیټ کوم د نه داسې رنگ ورکوي نو ګره هغه تاسو چې اصلي ټوکی رنگ دی نه اخلي ورس ور د رنگ ورکړي د سکچ راس پر رنگ لیکو کې د رنگ نه اخلي یوازې د اوټلاین رنگ اخلي خو د نه پل رنگ نه اخلي ولې نه اخلي ځکه چې دلته دا ځای نه داسې لفاده دی ورځای کچې راس شي کو چې فقط تو نه کې نقطه هغه صفات او یعنی هغه نو سره وصل هغه ځای به رنگ نه اخلي شي نو د لپاره یو چې څه کار خو د څه کار اخلي چې دی کلوز کرف یعنی دا کتین څه سره باندې کې چې زده د رنگ کومه او سره وګور د چې څو نقطه باندې خپل رنگ واسطه او سره سره کوم رنگ چورت کوي هغه سره ورکول کوي د ډول سره صحیح سره هم خلاصيږي کولای شي چې په هغه نقطه کې تغیر راولي شیپ کور مختلف شکلونه ځان ته ورکوي صحیح تاسو کولای شئ د څو مختلف شکلونو نور جوړ کړئ صحیح د څه بیا نور شکلونه هم جوړولای شئ هر کوم چې تاسو جوړوئ په کرف خو مثلا خلاص یعنی کلوز کرف صحیح هغه نقطې چې سره خلاص وي هغه د څه وکړي سره یو ځای کوي چې ور بیا رنگ د تمرکز کوي چې هغه نه سره ځای رنگ نه سور کولای دا په کورجا کې هر شیپ چې دا رقم جوړ شي هغه رنگ نه د څه نقطې نه واسه صحیح نو دا سفیریکل دی پس دا سره بیسیک شیپ دی ساده شیپونه دي یعنی پارشي کې به نور جوړ شیپونه راځي صحیح پارشي کې به کولای شي ته ایډیټ راځي د ډول سره صحیح دا رقم
سيدي مختلف جوړ شکلونه دي دا یا دلته ګوره نور هر کوم شی چې غواړې هغه ټوله چې شته به کړی شته دا بیا 3D غوندې دي دا 3D د هم بیا وایو سیدي دا بیسیک بیا دا آوټلاین هم دی دی هم هغسې ورته ټیکسټ ډراپینګ لري او روټیټ لري یا بیا راسي شته ایرو شیف دی ټول چې شته هغه شغل دی ایرو غوندې شیفونه دي هر کوم شی چې استعمالوي هغه کې بیا ایډیټ کولی شي دا رقم هغه کې لږ هر نقطه کې جلا جلا ایډیټ راوستلی شي سیدي سره مو خلاصېږي په دې باندې ټوله ساده شیفونه چې جوړ شیفونه دي فلو چارټ دی بینر دی کالاوټ دی ونه هر یو چې استعمالوي دې ترتیب سره د هر یو په نقطه کې چې کولی شي بیرته ایډیټ راوستلی شي دې غټه کړي ګورې هر نقاط چې غواړي ګوره په دې ځای کې غواړي دې ځای کې غواړي هغې خواته حرکت ورته کولی شي صحیح دی په دې ډول سره نو په دې کې بیا ګورو نور هم شته